په کوټه کې د نورو افغاني کلتوري خوراکونو ترڅنګ افغاني یا مزاري کباب هم ځایي خلک ډیر خوښوي او هر ورځ ګڼ شمیر د کباب مینوال یې خوړلو ته دلته راځي. له افغانستان وروسته اوس په کوټه کې د افغاني کباب د مینوالو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. د افغاني کباب چې دی په پاکستان د افغانستان سره استاد راغلی د مزاري افغاني کباب دا مشهور ډیر مشهور دی. په دې کې غوښه استعمالیږي، په دې کې سیرلي غوښه هم استعمالیږي، د چرګ دم استعمالیږي، په دې کې درې قسمه غوښه استعمالیږي. د افغاني کباب خوړلو لپاره د کوټې ترڅنګ د بلوچستان ایالت له نورو سیمو څخه هم ګڼ شمیر خلک او کورنۍ دلته راځي څو له افغاني کباب څخه خوند واخلي. اینجا ماشاءالله هتل زیاده بس مو که اینجا آمده یه هتل که هست ماشاءالله خیلی مشهوره بس غذای ازی که هست همی افغانی کباب بهترین کباب میده همزی خاطر مو دمزی هتل آمده اجی صاحب هم میمان کده لذیذ غذای ازی که هست همی کبابه افغانی کباب و مال افغانی کباب خاصه بسیار ماشاءالله دیگه ایوانه دیگه هتل که مو نموری غذا میده خلاصه مزدار که کباب اینجا میده دیگه جای لذیذ کباب نمیده از این خاطر مو اینجا آمده. یاره موږ دلته افغاني کباب خو دا دی ټریډیشنل دی زموږ ډېر خوښ دی او ډېر ښه خوند کوي د نورو خوراکو زه دا ډېر ښه صفا هم وي او خوند هم کوي نورو ملګرو ته هم دا دغه کړي چې راسئ دا خوراک وکړئ ډېر ښه خوند. د کوټې ښار په چوهړمل سړک د افغاني کباب دغه کلتوري رستوران د دې دودیزو خوړو یو ځانګړی ځای دی چې پلرونکي یې د افغانستان له مزار شریف سره تعلق لري. ځایي کارګر عبدالغفار د افغاني کباب د پخولو په اړه څه داسې وایي. تیکه کباب چې دی په دې کې کافي شیان استعمالیږي، پیاز اوبه ده، لسن دی، ادرک ده، پپیتا ده، کچري پوډر دی، په دې شیان دا تیکه افغاني کباب دا شیان استعمالیږي. کافي خلک راځي، پښتون راځي، پنجابي راځي، سندي راځي، سرایکي راځي، بلوچستان راځي، هندو راځي، هر قسم خلک راځي. افغاني بوټیا فیملی هم راځي، هر قسم خلک زموږ سره راځي. په کوټه کې د افغاني کباب په نسبت ډیری نور ځانګړي خوراکونه دي چې افغان کډوال یې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې کاروبار کوي چې خورا زیات شهرت یې موندلی دی. حمیدالله ستوری شیراني DW کوټه.